کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو بارانو کو ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو بارانو کو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرم علي ما دا وخت موجود ما په سوات کې او بیا موجود ما په ساتال چم کې. ډېر محترم د تعارف محتاج نه دی، د ورشا ستیرا سره موجود دی او غوښتل مې چې ناڅاپي داسې سر ریکارډ کما او ټول پښتون ولس ته یې ورسومه. د پښتنو سره مینه ده، د دې قوم سره مینه ده، د وطن سره مینه ده او ډېر ښه لیکل کوي. نو غواړم چې په لنډ ساعت کې را سره یو څو شعرونه غزل یا هر څه چې وي تاسو سره شریک کړي او تاسو ټولو مسافري کلیوالي وطنوالي خوندونه ترې واخلئ. جی مسافر ورونو ته به څه ډالۍ کوئ؟ بس ډېره مننه اکرم بھائی چې تاسو دلته کې راغلئ، زموږ پوښتنه وکړه او مسافرونو ته به انشاءالله تعالی مونږ خپل څه خواږه الفاظ ډالۍ کړو انشاءالله. ارشاد. ښه یو شعر درته ووایم. جی جی. وایي تا ته زما د محبت جانانه څه پته ده، تا ته زما د محبت جانانه څه پته ده، ستا هر قدم ته ما د ورستی خپل زړه ایښی دی. ډېر ښه. او بل یو څو شعرونه دي وایي په دې مسافر پورې مې جوړ کړي دي. مور خپل زوی ته دعا کوي، وایي ای د پردۍ خاورې غلام بچیه واخله د خپلې مور سلام بچیه او دعا کړم رب ته مې جولۍ نیولې ما ستا له ډېرې بې ارزۍ نیولې. ای د پردۍ خاورې غلام بچیه واخله د خپلې مور سلام بچیه دعا کړم رب ته مې جولۍ نیولې ما ستا له ډېرې بې ارزۍ نیولې. او ته که په ریاض کې مدینه کې اوسې که د حایل په منطقه کې اوسې که مې د سترګو نه هر څو پناه یې زما د زړه په آینه کې اوسې. ته که په ریاض کې مدینه کې اوسې که د حایل په منطقه کې اوسې که مې د سترګو نه هر څو پناه یې زما د زړه په آینه کې اوسې. او رنګ مې ستا غم دی داسې سوی لکه ماشوم روجې وي ثواب یې نیولې. او داسې یو څو شعرونه یې دا راله داسې زیات نه راځي. او وایي چا هم وژلی او چا بیا را ژوندی کړی، چا هم وژلی چا بیا را ژوندی کړی، چا هم وژلی او چا بیا را ژوندی کړی یم. چا ته په سترګو کې ازغی یم، چا د سترګو تور منلی یم. او چا مې د زړه پر هر له مالګې د مودو ساتلې، چا مې د زړه پر هر له مالګې د مودو ساتلې. چا راله پهې راوړې زه یې پرې ټکور کړی یم. او چا به زما سیوری په کاڼو ویشتنی زغملم، چا به زما سیوری په کاڼو ویشتنی زغملم. چا د نظر په تار د زړه تل تپوس کړی یم. او چا انتظام راله د دار لکه منصور کړی و، چا انتظام راله د دار لکه منصور کړی و. چا د ژوند باغ کې زه د ګل غوندې ساتلی یم. او چا مې دا ورستی د نوم نه نفرتونه کول، چا مې دا ورستی د نوم نه نفرتونه کول. چا په نکریزو په ورغوي کې ګل کړی یم، چا په نکریزو په ورغوي کې ګل. تا که د زړه لارې ترېنه بېلې کړې پروا نشته، تا که د زړه لارې ترېنه بېلې کړې پروا نشته. او تش دعا سلام د خپل ستی سره ساته که نه. ډېر ښه. او دغه دوه شعرونه به ټولو مینهوالو ته ډالۍ کړم چې لمن زما د اوښکو نه جوړ کړه مسافره، ته راشه که نو ما په دیدن موړ کړه مسافره. ډېر ښه. لمن زما د اوښکو نه جوړ کړه مسافره، ته راشه که نو ما په دیدن موړ کړه مسافره. او بغیر له تا نه یاره هېڅ خبر د ځانه نه یم، نیمګړی دی داماد زړګی مې جوړ کړه مسافره. الله دې وکړي چې هغه مسافر چې خپل کور کلی مور پلار خویندې وروڼه یې پرېښي دي او د څو مجبوریانو نه تللي دي په پردي وطن کې ورځې شپې ته سبا کوي، الله دې وکړي چې هغو راشي او خپل د دې کلیوالو او خویندو وروڼو د زړه ټکور جوړ شي. نو بیا به راځو تاسو سره د نوي پروګرام سره د نوي ملګري سره په نوي انداز کې. تر د هغه وخته پورې ما او زما ملګري د ور الله مسپارم د الله په امان.